د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند لږې سیمه کې جوړ شوی چک ډیم بیرته نړیدلی دی. دغه تخریب شوی چک ډیم چې تېره پنجشنبه ګټه اخیستنې ته سپارل شوی و، په جوړېدو یې 19.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی و. د خوست اوسیدونکي له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له روانو پروژو دقیقه څارنه وکړي او د دا ډول ستونزو مخه ونیسي. زموږ مسؤلین دي هغه څوک چې چاته قرارداد ورکوي، هغه څوک چې دلته پروژې پلي کوي، دوی باید په سالم ډول نظارت ترسره کړي، نه دا ډول چې تېره ورځ موږ تاسو ولیدل چې یو ډیم په ډېرې کمو اوبه دی ونړېده. په دا ډول قراردادونو کې یا په دا ډول پروژې په پلي کولو کې د افغانستان هغه کوم عزت او ابرو چې دا هغه له منځه ځي. نړیوال بیا نشي کولی چې دلته پنګونه وکړي. باید څېړنې وشي، تحقیقات وشي، په هغه بررسي وشي او په لابراتوارونو کې د هغه ځایونه چې دی جوړوي لکه سړک شو، پلچک شو، د هغې په لابراتوارونو کې د دولتي لابراتوارونو کې مثال باید چک شي. د دغه تخریب شوي چک ډیم د پرانیستې مراسمو پر مهال د کابل سیندیزې حوزې عمومي رئیس عارف مومند ویل چې د لږې په دغه چک ډیم 19.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او 1500 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. دغه بند چې ده 19.4 میلیون افغانۍ د بودیجې څخه ورکول شوي دي، په دې لګښت باندې جوړ سو او نن رسما ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړی بند 50 متره طول لري او 9.5 متره عرض لري او 16 متره ارتفاع لري. نو په دغه کې تقریبا 350 نفر مستقیم ډول کار کوي او 500 نفر چې غیر مستقیم ډول ترې استفاده وکړله او هغو ته یې ګټه ورسېدله. او په ټوله کې به په دغه کې 1500 فامیلونه له دغه بند نه ګټه واخلي، یعنې مستفید کېږي به چې هغه کانالونه اوبو آبیاري د 500 فامیلونه به ترې نه مستفید کېږي. د خوست ولایت مقام ویاند وایي د ګربز ولسوالۍ اړوند لږې بند چې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله مات او تخریب شوی دی، په اړه د اړونده مسلکي او تخنیکي ټیمونو له لوري هر اړخیزې څېړنې روانې دي. نوموړی وایي چې د دغه ستونزو د حل په موخه به لازم او اړین اجرات ترسره کړي. دا چې بیګا د زیاتو بارانونو او شدیدو سیلابونو له امله د لږې بند اوبو وړی دی، په دې اړه د یاد وزارت د تخنیکي ټیم له لوري اوس فلحال جلسه روانه ده. دوی اړخونه څېړي، ګوري چې آیا د مشکلو ستونزه په ډیزاین کې وه او که چېرته په قراردادي کې وه چې کار بې کیفیته شوی دی او که بله کومه ستونزه ده. انشاءالله چې په نږدې ورځو کې به یو ټیم هم راشي، له نږدې څخه به یې لیدنه وکړي، بیا به انشاءالله راتلونکي معلومات ستاسو سره شریک کړو. تېره پنجشنبه د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې د 10 کاریزونو د ترمیم ترڅنګ 6 چک ډیمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په جوړو شویو چک ډیمونو او کاریزونو شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی و. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم د تېر جمهوري نظام پر مهال ورته پیښې شوي او په یو شمېر سیمو کې د افتتاح وروسته چک ډیمونه او استنادي دیوالونه د باراني اوبو له امله بیرته نړېدلي او تخریب شوي چې ولسي خلکو یې د کار کیفیت ته د قراردادي شرکت نه پاملرنه او د پروپوزل خلاف کار یادوه.